تازه او جالب خبر په جنرال دوستم باندې داسې ناروغي راغلې ده چې د مرګ او د ژوند پته یې نه لګېږي. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چیرې تاسو د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ. جنرال دوستم له تېرې شپې راهیسې پر یوې خطرناکې ناروغۍ باندې مبتلا شوی دی. هغه ته ډاکټرانو ویلي دي چې ته باید آرام او استراحت وکړې، خو جنرال دوستم هیڅ حرکت نشي کولی او همداسې خفیه پروت دی چې تر اوسه پورې د ناروغۍ پته نه ده لګېدلې. دوستم 2 ورځې وړاندې په جوزجان ولایت کې یو خپلواک دولت اعلان کړی و او ویلي و چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني بریالی کېدل دوی ته د منلو وړ نه دي او هم به دوی یو خپلواک او همشموله دولت جوړ کړي. خو په ځواب کې بیا ولسمشر اشرف غني ورته ویلي و هیڅوک د جمهوریت د انخلال صلاحیت نه لري. ولسمشر غني تېره شپه په ارګ کې د مشورتي لویې جرګې د کمیټې له رئیسانو سره لیدنه کې د ټاکنو بریا د جمهوریت باقا بللي او زیاته کړې ده چې یا د ټاکنې له ګڼو فشارونو سره د ولس په ملاتړ ترسره شوي دي. ولسمشر غني دغه څرګندونې په داسې مهال کې کوي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله د ټاکنو د پایلو نه منلو ترڅنګ ویلي چې یو ټول شموله حکومت به رامنځته کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تېرې سېشنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلو کې محمد اشرف غني د 50.4 سلنې رایې په ترلاسه کولو سره د افغانستان د ولسمشر په توګه اعلان کړ او د یو باورلیک په ورکولو سره یې ولسمشر محمد اشرف غني د راتلونکو 50 کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر اعلان کړ. خو د دغه پایلو د اعلان څخه وروسته څو شېبې نه وې وتلي چې ډاکټر عبدالله د خپلو پلویانو لپاره یوه لویه غونډه راوبلله او ځان یې د افغانستان د ولسمشر په توګه اعلان کړ او ویې ویل چې همشموله دولت به رامنځته کړي، چې ورسره بیا په جوزجان کې د جنرال دوستم له لوري هم یوه لویه غونډه راوبلل شوه او جنرال دوستم د اشرف غني پر ضد دغه غونډه رابللې وه او د جوزجان ولایت مقام څخه یې د اشرف غني عکسونه لرې کړل او د خپل ځان عکسونه یې په ولایت مقام کې ولګول چې د افغانستان د یو موازي حکومت جوړولو اعلان یې هم وکړ.